جنرال دوستم او عطا محمد نور ګواښ که سوله ونه کړئ خلک به بسیج شي. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د ښاغلي نور په مشرۍ د جمعیت اسلامي مشر عطا محمد نور طالبانو ته ګواښ کوي که چیرې د سولې له رامنځته شوي فرصت ګټه وانخلئ خلک به د دغې ډلې په وړاندې بسیج یعنې جګړې ته چمتو شي. مارشال دوستم په دې هکله وویل مسلمان یو د بل په وړاندې جګړه ونه کړو، که چیرې جګړه وکړو باید په متحده توګه دغه هیوادونو په وړاندې وجنګیږو چې زموږ خاورې ته یې سترګې پټې کړې دي. عطا محمد نور هم څرګندوي که چیرې بسیج رامنځته شو واقعا بسیج زه د دغو زرګونو تنو په حضور کې چې دلته دي غږ او قول ورکوم چې د طالبانو تر کنټرول لاندې 50 سلنه سیمې په هغه صورت کې چې جګړه وشي زه دعا کوم چې جګړه ونه شي د سترګو په رپ کې نیسو. خو دغه پخوانی جهادي قوماندان بیا پر دې باوري دی چې د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافونه او په وینا د ارګ انحصار چلند د دې لامل شوی چې د سولې خبرې ډېرې اوږدې شوي. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.